د خوست ښاروالۍ له لوري د 112 میلیونه افغانیو په ارزښت د ښار په بېلابېلو دریو ناحیو کې ویالې او سړکونه ورغول شي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د یادو پروژو کې به د ښار هغه سړکونه او ویالې ورغول شي چې له ډېر ویجاړ حالات سره مخ دی. 1402 مالي کال انکشافي پروژې چې دي تقریبا ټوله 112 میلیونه بودجه ځانګړې شوې چې هغې جملې نه 3 پروژې دغه دي چې یوه پروژه تقریبا 13 میلیونه، بله پروژه 10 میلیونه او بله پروژه تقریبا 10 میلیونه چې ټوټل 15 میلیونه په دې باندې لګښت اچي چې دې کې به په اساسي ډول سره لښتې او سړکونه جوړیږي. د یادې پرانیستې پر مهال د خوست مرستیال والي وویل چې یادې پروژې به په اساسي ډول ورغول شي او لوړ کیفیت ورته سرې کرښې دی. کیفیت خو د پروژو یقینا څومره چې په دې 2 کلنه دوره کې سر ته رسېدله ده 100% کې موږ د هغې نه مطمئن یو، ځکه هیڅکله داسې نه دي شوي چې په یوه پروژه کې د چا شخصي جیب په نظر کې نیولی وي، بلکې ټول ملت او خاصتا دغه پروژه چې سر ته رسیږي په هغې کې د هر ملګري د هر یو مجاهد دا فکر وي چې دلته باید با کیفیته کار وشي. هممهاله د یادو پروژو پر پیلیدنې د خلکو له هرکلي سره هم مخ شوی. دا د خوستیو ولسونو لپاره یو ډېر لوی ګام ده، ځکه پخوا به د لښتیو کې اوبه ډنډ کېدې، سړکونه به هغه چټال وو او مخکې به چې کله باران وشو نو دغه لښتیو اوبه به سړکو ته ووتله، سړکونه به مکمل په اوبو بدل شوي، داسې به لکه یو سیند کسې سمندر ته به ورته ځای و. د خوست ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا په پام کې لري چې دې ته ورته نورې رغنیزې پروژې چارې به هم ډېر ژر پیل شي.